السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یاست محترمینو؟ ښه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تکړه یاست؟ د الله رب العزت نه غواړم چې جوړه په صحت منظم اوسئ. او ورونو محترمینو، نوې ویډیو موږ دې برګې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک ویډیوګانې چې خپله یې کېږي، د فیسبوک ویډیوګانې خپله پلی کېږي. نوی اپډیټ راغلی فیسبوک ته، نو څنګه کولی شو د ویډیوګانې بندې کړو؟ یعنې د ویډیوګانې خپله پلی نیسي، موږ په واک کې یې موږ یې کولی شو چې بندې کړو یا خلاص یې کړو. نو موږ څنګه کولی شو دا ویډیو دا اپشن بند کړو؟ نو داسې نور خو د ویډیوګانو لپاره د دې ویډیو کښته به دوی ته دا سبسکرایب بټن ښکاره سي، په سور بټن په دې به کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د ګنټې نشان هم کښېکاږئ تر څو چې داسې د ګنټې علامت راځي، ګنټې نشان هم ورسره کښېکاږئ او کله چې کښېکاږئ په آل باندې کښېکاږئ تر څو چې موږ هره نوې ویډیو له ټول نه مخکې ورته ضرور ورسېږي. نو څو ویډیو پیلوو ورونو. نو ورونو محترمینو، دوی به راسئ فیسبوک ته. کله چې فیسبوک ته ترې راغلی، نو کله چې ته فیسبوک ته راغلی، دا دی زه دلته راځم. کله چې بیا ته راسئ دلته دغه اپشن ته به راسئ، دې ته کله چې ودې ته راغلی بیا به راسئ دلته سر ته به ښکته به راسئ، بیا به راسئ فقط دغه وینې ده په دې اپشن به ته کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړه نو بیا به په دې کې به د یو سره هم کار نه لري، ډایرکټ به راځئ په کوم اپشن به کلیک کوئ؟ په دې اپشن د سور اپشن ویني، د سور چې ما کلیک په راکش کړ په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې داسې کلیک وکړه نو بیا به یې وکړئ صبر وکړو چې انټرنیټ ما انټرنیټ لږ کمزوری دی، ته شاید یو دم خلاص شي. یو وکړئ صبر کوو. نو دلته بیا راځو کښته راځو ښه صحیح کښته راځو. دا دی دا وګورئ دلته به راسئ په دغې اپشن به کلیک وکړئ. کوم یو؟ وګورئ د اخر د خوا اولنی د اخر د خوا اولنی وګوره، دې کښته بل نشته او د پورته د خوا چې راځي یو هم نه، کښته راځئ ښه کښته اخرنی. نو راسئ په دې به کله چې کلیک وکړئ نو دا دی دلته ته اپشنونه راغلي دي. دا وګورئ دلته ټولې ویډیوګانې د ویډیو اپشنونه دلته ټول راغلي دي. نو دلته وګورئ ما دلته خپل لا بند کړی دی. وګورئ کله چې ته دا چې مو په دا وګورئ دا ما خپل دا ټیک مارک کړی دی، زما په واک کې ده. او که دا مو وکړئ دا به خپله پلی کېږي، او که دا داسې ټیک مارک کوئ نو دا به دوی د خالص چې وای فای کنیکټ شو د بل چا د موبایل سره یا د وای فای سره، نو بل چا چې هاسپاټ خلاص کړي کله چې مو کنیکټ کړي ورسره نو ویډیوګانې بیا به خپله چلیږي د فیسبوک ویډیوګانې. او کله چې مو په دې کلیک وکړه دا بیا ستاسې خوښه ده چې پلی کوئ که نه پلی کوئ. نو دا ویډیو چې خپله پلی دا ډېرې ام بي هم خوري، بیخي ډېرې ام بي خوري. نو دا دغه نننۍ طریقه داسې وه. نو زه اوس دې ته یو ور چک کوم هم. نو یو راځم اوس په دې باندې ټیک مار وهم. کله چې په دې ټیک مار وهم شاته راځم، ویډیو ته راځم، ښه راځم. نو ورو محترمینو ویډیو نشته، 100 په 100 کې دا کار کوي، 100 په 100 کې دا کار کوي. ویې کړئ او که چیرې کار یې ورکړئ نو 100 په 100 کې ستاسې هیله کوم چې زما سره په کمنټ کې حتمني نوشته کړئ چې کار یې وکړئ یا کار یې ونه کوي. نو دغسې نورو خوندورو طریقو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ ورسره د ګنټې نښان هم کښېکاږئ تر څو چې موږ هره نوې ویډیو له ټول نه مخکې تاسې در ورسېږي. نو اوس به دلته دا په دې ته به دغه انتخاب کوئ. په دې چې هم کله کلیک کړو اوس به یو ویډیو هم ما په واک کې ده، زړه مې ده چې پلی کوم یې که نه پلی کوم. نو داسې د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره ستاسې هیله کوم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ ورسره د ګنټې نښان هم کښېکاږئ تر څو چې موږ هره نوې ویډیو له ټول نه مخکې تاسې ته ورسېږي. د الله په امان ښه وخت، خپل د ځان خیال ساتئ.